مونږ له خپل رضامندي راکړي دا څو کوی چې موږ وصیت کوو بیا په علماو ته راوایو دا باید تیریږي ښه بیا په علماو ته سوال کوي خلک نو چې بیا خدای پاک ته ووایي نو خدای پاک چې وایي چې څه درکړمه دا خلک وایي چې الله موږ ته خپله رضامندۍ اعلان وکړي نو هلته به الله پاک اعلان وکړي چې احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم ابدا تاسو ته خپله رضامندۍ اعلان کوم چېرته به ستاسو نه خفه نه شم او بیا ابو زید جنت ته وردننه شئ ان لکم ان تدخلوا فلا تخرجوا ابدا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وردننه شئ بیا به چېرته ته راوځئ مزې کوئ او خدای په صحت کې به چېرته بیماران به نه شئ او په نعمت کې به چېرته بې نعمته به نه شئ او خوشحاله چېرته خفه به نه شئ نو دې ځای کې په جنت کې به دې علماو ته موږ تاسو محتاج یو دنیا کې خاص محتاج یو هر ځای کې په هر علاقه کې په هر مرحله کې د ژوند هغه موږ دې علماو له ځو او هغې نه ځان وباسو ډېر ښه خلک چې ځان ته څه وایي هغه په اخره کې دې ملا ته راځي چې صاحب دې کور پې خدای روان کړي بیا وایي مولي صاحب ته ورشه چې څه وظیفه راته وښایي غني خدای مې پیریان راوړي بیا پیریان ته ورځنه خلک شي ډېرو قسم مصیبتونو کې دا خلک مبتلا وي خو دا یو شیطاني طاقت دی یو سازش دی چې هغوی د علماو سره تعلق ولا ختم کړي د علما دا زموږ ډاکټران دي د روح او کله چې څوک ډاکټر له نه ځي یو سړی دی بیمار شو او څوک ورته وایي ډاکټر له راشي دا د هغه خیرخوا دی او چې څوک ورته وایي ډاکټر له به نه ځي دا د هغه دشمن دی چې دی ډاکټر له نه ځي یو مرض په دی باندې پکې هفته پس 2 مرض او بله هفته پس پکې 3 مرض او بس بیا ایسته مړ شي جهنم لاړ شي د ځمکې نه د دنیا نه فنا شي د دنیا نه فنا شي دغرنګې یو سړی دی هغه روحاني بیمارۍ کې مبتلا شو نو هغه بیمارۍ کې چې مبتلا شو دی په ډاکټر له ځي او هغه ډاکټر هغه عالم دي هغه علما دي معمولي خبره کې ستا شک به ختم شي او ته په خپل کلک اسلام باندې روان او موږ تاسو ته مسلمانۍ او دغه هدایت او دغه لاره د خدای پاک په هر روز کې په هر رکعت کې غواړو ما چې کوم آیت تلاوت کوو اهدنا الصراط المستقیم موږ خدای پاک ته سوال کوو کنه هر روز په هر رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته صراط مستقیم وښایه بیا وایو صراط الذین انعمت علیهم صراط مستقیم کوم یو دی کومه لاره دی لار ده صراط الذین انعمت علیهم لار ده هغه کسانو چې تا باندې انعام کړی هغه صراط مستقیم دی هغه انعام خدای پاک په چا کړی دی خدای پاک په ځای کې فرمایي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چا باندې خدای انعام کړی دی هغه انبیا دي هغه صدیقین دي هغه شهدا دي او صالحین دي نو ګوره لکه موږ داسې دعا کوو د خدای پاک نه اهدنا صراط النبیین اهدنا صراط الصدیقین اهدنا صراط الشهداء خدای ما ته د انبیاء لاره وښایه او زبردستي ورسره وایو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خدای دې یهود نصاراو لاره ته مه ښایه داسې وایو دا موږ خدای پاک سره په هر روز کې دا وعده کوو دا سوال کوو یا الله ما ته د انبیاء لاره وښایه د یهود نصاراو لاره نه خدای ما ته د صدیقینو لاره وښایه د یهود نصاراو نه خدای ما ته د شهداو لاره وښایه د یهود نصاراو نه خدای ما ته د صالحینو نیکانو خلکو لاره وښایه د یهود نصاراو نه داسې وایو که نه وایو بیا څه چلی شي چې کله دا وایو خدای نه څه غواړو د انبیاءو لار دې غواړو ما ته متوجه شئ د انبیاءو لار غواړو د صدیقینو لار غواړو د شهداو غواړو او د صالحینو لار غواړو د چا دی غواړو د خدای پاک دی غواړو احکم الحاکمین دی غواړو د دواړو جهانو بادشاه پکې ته ولاړ
نو دا انبیاء په لاره کې کنځل شته؟ جواب راکړئ. نه جی. نشته. دا انبیاء په لاره کې غلاګانې شته؟ نه جی. دا انبیاء په لاره کې یو بل تخبیه وهل شته؟ نه جی. د صدیقینو شهدا او صالحین په لاره کې د هغې په طریقې کار کې دا شته چې ګاونډي ته تکلیف ورکړي. نه جی. د انبیاء او صدیقینو په لاره کې د علماو پسې کنځل شته؟ نه جی. د انبیاء او صدیقینو په لاره کې د علما وهل علما قتل کول شته؟ دا علما قتل کول دا د یهودو لار ده. علماو ته کنځل کول دا د عیسایانو کار ده، دا د یهودیانو کار ده، دا د انبیاءو کار نه دی. نو موږ چې هر یو کار کوو د مونځ نه بهر، نو موږ به سوچ کوو چې ما د خدای پاک نه کومه لار غوښتې ده. ما خدای ته وایي چې الله ما د انبیاءو لار راکړي، ما ته صدیقینو لار راکړي، ما ته د شهداو لار راکړي، او یا الله ما ته د صالحینو لار راکړي. دا څه په کوم طرف روان دي؟ د انبیاءو په لاره کې د مور او پلار ته کنځل کول شته؟ د انبیاءو په لاره کې مور او پلار ته سپکې سپورې ویل شته؟ ورور او خور ته کنځل کول، د هغه حق وهل، دا پکې نشته. نو موږ او تاسو ته پکار دي چې موږ د یهودو سره د لارې نظام ساتو. د یهودو لار دا ده چې موږ او تاسو به صرف پیسې را جمع کوو، که هغه په حلال وي که هغه په حرام وي، که هغه د مور نه وکړو که د پلار نه وکړو که د ورور نه وکړو. دا د دې لار او دا د عیسایانو لار. او د هغې په لار کې دا دي چې موږ او تاسو به حلال او حرام ته نه ګورو، جایز او ناجایز ته به نه ګورو، صرف دې ته به ګورو چې ما د پسې کې بهتره ده، زه به څه خوشحاله یم. نو په هلته کې بیا ته مور ته کنځل کوې، که پلار ته کوې، ورور ته کوې، خپل عالم ته کوې. دا د یهودو لار ده، دا د انبیاءو لار نه ده. د انبیاءو لار څه وه؟ او د انبیاءو لار هغه ده کوم چې د خدای لار ده. د مور او پلار قدر کول، د مور او پلار اعزاز او اکرام کول. موږ هغه طالبانو ته تپوس وکړو تاسو کې تهجد چا کړي؟ ډېر طالبان راوچت دي. کله وایي تاسو کې لکه د پیر او د جمعرات ورځې څوک څوک نیسي؟ ډېر پکې راوچت دي. کله تپوس وکړو هلکه نن پنځه واړه منظور جمعې تر چا کړي دي؟ ډېر پکې راوچت دي. کله وایي هلکه نن درې سپارې تلاوت چا کړی؟ نو ډېر پکې راوچت دي. نو چې کله وایي چې لکه بېګا مور او پلار له چا په خپو زور کړی، نو بیا پکې لږ بولته کسان راوچت دي. تاسو چې د چا مور او پلار جدي دي هغه راوچت دي. بس بېګا مور او پلار له مور یا پلار له چا په خپو باندې زور کړی؟ رښتیا رښتیا وایي جومات کې راشي. واه واه وځئ که دې ماشومان پکې نه شاباش شاباش. او چا مور پلار چې وفات دي هغه الله اوچت کړي. ګوره لږ پکې داسې چې مور پلار وفات دي او ډېر بختور داسې چې مور پلار جدي دي. دا تاسو چې کوم د مور چا مور پلار جدي دي ټول مبارک شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي او ته وایي یا رسول الله زه چا سره بهترین سلوک وکړم؟ نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې خپل مور او پلار سره، او بیا ورته وفرمایل هما جنتک او نارک، دا دواړه ستا جنت دی یا جهنم. کو مور او پلار عزت کې، کو د مور او پلار احترام کې، د مور پلار د عظمت او د تقدس خیال ساتي. مجلس ته راغی ودرېږه، کور ته راغی اور منډه کړه لاس ته رسواله، همدارنګه به سره اخیستي. هغه مفتي سردار علي صاحب ولاړ، هغه به داسې وغږوي چې د خیرن بچی هغه به سره اخیستي. الله دې وکړي. نو د خیرن بچی هغه به سره اخیستي. دور باز درته هغه والا سپلای مخکوګړي چپړې ولا راوړه، بالغ وخت کې دا کټتا
او سنکټ کې سم وي زر ولا محبوب باندې زور وکړه دا چې مسوک بیګاله کې ان شاء الله تدکې ماشاء الله ګوره قسم پر رب باندې چې چا د مور پلار احترام وکړو چا د مور پلار بس چا د مور پلار عزت وکړو په دنیا کې به د مور پلار هغه خواږه د خدای پاک ورکړي ان شاء الله د دغه بچي عزت او احترام کوي او که چا د مور پلار زړه آزاد کو نو په دنیا کې به د بچي د آزاد ورکړي دی به خوار آزاد ګرځي دی به پریشان او سرګردانه ګرځي نو خو همدا چې موږ ښایسته ژوند دی دا یې لپاره دا چې د جنت لار اختیار مور پلار به راځي خدای پاک چې په کوم ځای کې د خپل عبادت حکم کړی هلته ورسره د مور پلار باره کې وایي دا دې لپاره چې خدای پاک دې ته خپل بچي ته ما وښایه لکه څنګه چې دې مور پلار دا بچي قرآن ته کېنولي وایي ته ورته ما وښایه نو زه ورته بیا تا وښیم یو ځای کې الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله عبادت کوي شریک سره مه جوړوئ نو سمدستي وفرمایي وبالوالدین احسانا او مور پلار سره ورته سلوک کوئ بل ځای کې الله فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه د خدای پاک دا ټول فیصله ده چې صرف د الله په عبادت کې د بچانا نو بیا په جواب وبالوالدین احسانا مور پلار سره ورته سلوک کوئ او خدای پاک ته تاسو ته پرېما وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا او کوم دې چې خدای پاک د نافرمانه تذکرہ کوي د نبی بچاو باندې نو اللهم وذټولنا نافرمانه کې نافرمانی د مور او پلار نه تبوس کې پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک ده چې غړ ګناونه څه دي الکبائر غړ ګناو الاشراک بالله یو دا الله سره شریک جوړول دا غټه ګناه ده نو سمدستي وي حقوق الامهات او حقوق الوالدین د مور پلار نافرمانی دا ډېره غټه ګناه ده چې موږ تاسو